عزتمندو روزهدار ټول ګناهونه الله پاک معاف کوي. روزهدار د ثواب ذمه الله تعالی په خپله اخیستې ده. روزهدار د روجي عمل برابر هیڅ عمل نشته. روزهدار دپاره د جنت وعده ده. روزهدار به په ورځ د قیامت د شهدای کرامو سره وي. روزهدار د هر عمل ثواب 200 چنده پوری ورکوي الله تعالی. جنت دروازه ریان روزهدار دپاره خاص ده. د یوې ورځې روجه د دوزخ نه د انسان دومره لرې کوي په یو حدیث کې 100 کاله مسافت راغلی دی او په بل حدیث کې د 70 کالو مسافت ذکر راغلی دی. روزهدار به په ورځ د قیامت به د شفاعت روجه کوي او هغه شفاعت په قبول کړی شي. مطلب دا روجه به رالیږي او د خپل روزهدار به جنت ته داخلي. روجه د روزهدار دپاره د ګناهونو نه د بچ کېدلو یو ذریعه ده. روزهدار د خولې سمیل کستوري خوشبو نه زیات محبوب دی. الله جل جلاله ته روزهدار دعا قبلیږي. روزهدار افطار په وخت کې د جهنم نه خلاصولی شي او آزادولی شي. خو دې کې دا خبره ده چې دی به د خپلې روجې حفاظت کوي، د سترګو حفاظت به کوي، د غوږ، د ژبې، د پوزې او د لاس او خپل زړه به کنټرول ساتي. او دا لوږه تنده دا د روح غذا ده او خوراک څښاک دا د جسم غذا ده. وګو عزتمندو نننی چې کوم عنوان دی په هغې باندې به انشاءالله تعالی د خپل وس مطابق بندې ناچیز او انشاءالله مفتی اسدګل صاحب رڼا اچوي، د خپل زرینو خیالاتو اظهار به کوي. هغه عنوان دی استغفار. ماشاءالله ښه جي. استغفار او استغفار الله جل جلاله نه چې چا غوښتی دی الله پې خوشحاله شوی دی. زه یو حدیث مبارکه ګرانو ناظرینو ته اورم او ویمه کله چې بنده د الله پاک نه بخښنه غواړي نو حدیث کې راځي چې الله پاک دته رحمت توجه نه کوي. یو ځل، 2 ځل، 3 ځل. 3 ځل نه بعد الله پاک فرشتو ته فرمایي یا ملائکتی قد استحییت من عبدی. اے ملائک مال را خپل بنده نه حیا راځي. څه مطلب؟ دا بنده چې بار بار الله ته سوال کوي د ګناهونو د مغفرت نو الله پاک خپل رحمت دته متوجي کی. نو که د دا ګناهونه دومره ډیري دومره چې دا ځمکه ترې نه ډکوي او بیا دومره ډیري چې دا فضا ترې نه ډکه شي او بیا دومره ډیري چې دا د اسمان سرمن ته دا ګناهونه ورسي او دی په سچه سره توبه وباسي نو الله جل جلاله دته مغفرت کوي. بالکل همداسې ده مفتی صاحب. او استغفار خو دومره زیات فضیلت راغلی دی چې استغفار چونکې ذکر دی او د الله تعالی نه د بخښنې سوال دی نو مطلب دا دی چې انسان له استغفار هر ټیم کول پکار دی. د انسان تخلیق داسې شوی دی چې د ده به ګناه طرف ته مزله کیږي او بیا به د دغه ګناه نه چې کوم دی نو دی توبه هم وباسي. نو مطلب دا دی چې د توبې ایستلو دپاره الله تعالی موږ ته استغفار هغه کړی دی. لکه د نبی علیه السلام ژوند مبارک که موږ مطالعه کو نو هغې حضرت مزني رضی الله تعالی عنه ارشاد مبارک دی وایي چې نبی علیه السلام فرمایي چې زما زړه باندې کله ناکله وریځه راشي. مطلب مفهوم یې راته بیا وایم چې وریځه راشي نو زه کم از کم د ورځې 100 پیرې استغفار وایم کم از کم. اوس دا عام کس نه وایي، دا هغه کس وایي چې د هغه مخکې وروستو ټول ګناهونه اول خو کېږي نه که خدا نه خاص داسې لغزش وشي نو معاف شوي دي. هغه داسې کس 100 پیرې چې کوم دی نو هغه استغفار وایي. علما فرمایي دا 100 صرف زمونږ او ستاسو د سمج دپاره خوږو کتونکو ویلی دی. باقي د 100 داسې مخصوص نه دی چې صرف 100 پیرې. مطلب دا دی چې په کثرت باندې دا دلیل دی چې ډېر زیات استغفار ویل پکار دي. نو زمونږ دپاره دا تعلیم دی چې آقا نامدار چې د چا د وجې نه دا دنیا پیدا کړی شوې ده هغه استغفار وایي چې د چا د ګناه سوچ هم نشي کیدی چې یاره دې نه به خدا نه خواسته څه ګناه وشي هغې استغفار وایي. نو زمونږ او ستاسو دپاره خو به طریقه اولا ضروري ده چې موږ هر قسم څه ګناه رانه وشي چې په هغې باندې استغفار وایو، د الله نه د رحمت امید ساتو او په هغه خپل ګناه باندې بیا نادم یو. د دې استغفار مطلب دا دی چې زه د زړه نه استغفار وایم، زه د زړه نه د الله نه بخښنه غواړم. نو مطلب دا دی چې زه په دې کار باندې چې دا کوم ما وکړو په هغې باندې د زړه نه نادم یم نو په دې یقین سره استغفار ویل چې الله تعالی
به زما د دغې ګناه ماته بخشش وکړي. نو ظاهره خبره ده د استغفار فضایل په دې پروګرام کې به موږ وایو. یو څیز به د دې وضاحت انشاءالله موږ کوو چې کله د دمې نه راشو چې استغفار اکثر موږ وایو چې زموږ نه څه ګناه وشي نو هله استغفار ویل پکار دی. علما کرامو په مختلف مواقع کې استغفار ویلی دی، د هغې تفصیل به انشاءالله موږ وروستو بیانوو. انشاءالله تعالی. مفتی صاحب تاسو په خپله گفتگو کې دا خبره وکړه چې د انسان تخلیق داسې شوی دی چې د نیکۍ طرف ته میلان کیږي او ګناه طرف ته میلان کیږي. خوږو عزتمندو، درې قسمه مخلوق، فرشتي، انسان او شیطان. فرشتي معصوم دي، هغې نه ګناه نه کیږي، هغې کې د ګناه کولو طاقت نشته. هغې د الله جل جلاله حکم تعمیل کې مصروف دي. لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. نافرمانی نه کوي دوی امر د الله، ويفعلون ما يؤمرون او کوي دوی هغه چې دوی ته امر کولی شي. دویم قسم مخلوق هغه شیطان دی. شیطان دی ګناه کوي مسلسل، دی ګناه کولو کې وقفه نه راولي، هم وقت مصروف دی، خپلم یې کور روان دی، خپلم چې کوم دی کډی په سر ده او کوشش یې څه دی؟ هم هغه کوشش دی قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین. ستا ټول بندګان به ګمراه کوم، څنګه چې زه بېلارم دوی به هم بېلارې کومه. نو شیطان ګناه کوي، ګناه نه توبه نه وباسي. فرشتي ګناه نه کوي. پاتې شو دریم قسم مخلوق چې مونږ او تاسو یو. زمونږ زړه ګناه طرف ته ځي، زمونږ زړه نیکۍ طرف ته ځي. اوس چې زمونږ زړه نیکۍ طرف ته ځي دعا کوو چې الله دې قبوله کړي. زمونږ زړه ګناه طرف ته ځي، خدا نخواسته الله نه کرے ګناه وشوه. تعلیم د قرآن، تعلیم د حدیث مبارکه سره هغه دا دی توبه، هغه استغفار دی. الله جل جلاله قرآن مجید کې فرمایي او داسې ډارې کې درته آیات نه ویمه، دا دمه چې دا زموږ د پروګرام حصه ده.